زه به تر منزله ځم چاته انتظار نه کوم دا خلک ما تللي دي زه په چا اعتبار نه کوم. السلام علیکم ملګرو په پریو کې چې کوم لیریکس ویډیو تاسو کته تاسو غواړئ چې کوم په لایټ موشن کې ځان د پر داسې لیریکس ویډیو ایډیټ کو نو ملګرو په دې ویډیو کې طریقه خیمه داسې لیریکس ویډیو به تاسو څنګه ایډیټ کوئ. ملګرو تاسو په سیکارو کې پلی سټور نه ځان سره لایټ موشن اپ را انسټال کړئ چې انسټال هم تاسو سره سکرین ته راغلی وي دا رنګ انټرفیس کې به وي تاسو په کلیک والئ دلته بیا لاندې پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ د دې ځګنه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ موږ ټیک ټاک لپاره جوړوم ته 9.16 سلیکټ کړئ دی لاندې کې کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ ملګرو تاسو سره لایټ موشن اپ اوپن شي تاسو سره دا رنګ انټرفیس راوړي دلته بیا لاندې پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ دلته ملګرو موږ هغه میوزیک رالو په کم میوزیک باندې موږ خپل لیریکس لیکل غواړو که تاسو سره په اډیو کې تاسو پر اډیو باندې کلیک والئ او که تاسو سره په ویډیو کې تاسو پر میډیا باندې کلیک والئ تاسو چې کله ملګرو په میډیا باندې کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلری راوړي هدیز ګن ملګرو تاسو هغه میوزیک راوړي په کم میوزیک باندې تاسو خپل لیریکس لیکل غواړئ دلته ملګرو دا میوزیک زره ما په کلیک واغستو دا وګورئ ملګرو زنګ دا میوزیک چې کوم دی موږ سره سکرین ته رالو زنګ سره په ویډیو کې دی تاسو به ذکر وکړئ ملګرو ته ویډیو په لیر باندې کلیک والئ بر تاسو 3 ډاټ کلیک کړئ ادین چې کوم دی ملګرو ته اډیو پکا دی اډیو ته موږ بیلو لاندې به ایکسټریکټ اډیو کلیک کړئ تاسو کله ایکسټریکټ اډیو کلیک کوم ملګرو تاسو ویډیو نه بل اډیو بیل شي ویډیو به بیل شي د ویډیو په لیر باندې کلیک والئ دا ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ بر تل ډیلیټ اپشن دا کلیک کړئ تاسو ډیلیټ کړئ چې ډیلیټ هم کوم ملګرو یو د ویډیو د اول سره تر راشه تاسو خپل اولنې میوزیک ووري خپل ویډیو په پلی کړئ تاسو په میوزیک چې کوم اولنې لیریکس دی هغه بیا تاسو لیکئ تاسو به دا رنګ پلی کړئ زه به تر منزله ځم ملګرو موږ چې کوم دی د خپل لیریکس موږ وورو لاندې به پلس آیکن کلیک کړئ دلته به ډبل ټیکس کلیک کړئ ټیک شو تاسو چې کله کلیک کو تاسو کیبورډ راوړي کیبورډ خپل اردو ته واړوي تاسو چې کوم لیریکس دی هغه تاسو لیکئ د خپل پټا پټ لیکو تاسو خپل لیریکس لیکئ ملګرو موږ چې کوم د خپل لیریکس موږ ولې کو تاسو به ذکر کوئ بر په سر باندې تاسو لاینونه د اپشن ښکاري تاسو په دې باندې کلیک والئ یو پیر تاسو چې کله یو پیر کلیک واغسو تاسو د ټیکس تاسو سره بالکل سنټر ته شي ورپسې دا بل اپشن دی ریبوټ او ریګولر تاسو چې کله پر ریبوټ او ریګولر باندې ملګرو کلیک واغسو تاسو سره به دارنګي پونټس راوړي په دې کې چې کوم نه پونټس پراته دي دا پونټس ملګرو موږ ډاونلوډ کړل دي لینک هم لاندې ډسکرپشن کې پروت دی که څوک ډاونلوډ کول غواړئ تاسو دا ډسکرپشن نه تاسو ډاونلوډ کولای شئ دې ته ملګرو دا یو پونټس زور کم ډبل اس سمیر والا په دې نه ما کلیک واغسو دا تاسو ګورئ ملګرو زموږ د پونټس چې کوم دی زموږ د لیکل د سټایل چې کوم دا چینج شو ورپسې دا بل اپشن دی 18 پی ټی چې کله دې تاسو خپل ټیکس ته سایز غټولای کچولای شئ دا یو طرف ته غټیږي یو طرف ته کچي سایز ملګرو موږ سره دونه ټیک دی ورپسې دا بل کلر دا اپشن دی تاسو کله کلیک والئ به ملګرو کلر پراته دي تاسو خپل ټیکس ته کم کلر ورکول غواړئ هغه تاسو دې ځګنه ورکول شئ کلر بہت پرس کزه وایټ ورکم ټیک شو ما وایټ ما کلیک کو زموږ ټیکس ته کلر چې کوم دی وایټ شو به بر په سر باندې ټیک نشان دی دا به کلیک کړئ خبیا وایي ذکر کوي ملګرو کله چې ټیکس تاسو سره اډ شو بیا د ویډیو د اخر سره دارنګ دا سکرول کوي رائټ سایډ ته دا اپشن به کلیک کړئ تاسو د لیریکس په اتوماتیک تاسو د ویډیو سره برابر شي اډیو سره راغټ پشي دارنګي بیا وایي ذکر کوي ملګرو تاسو خپل ویډیو د سر نه پلی کړئ او تاسو د اولنې لیریکس چې په کوم ځای باندې ختميږي الته تاسو ریډ مارک لګوئ چې په څنګه طریقه باندې ریډ مارک لګوم تاسو هغه رنګي لګوئ تاسو خپل ټوټل میوزیک کې ریډ مارک ولګوئ زه پلی کوم ګورئ وته تاسو طریقه خیم تاسو ریډ مارک څنګه لګوئ لکه پلی نشان وګورئ پلی وکړئ زه به تر منزله ځم دیس کې پور چې کوم دی ملګرو زموږ د اولنې لیریکس برابر شو دلته تاسو ریډ مارک ولګوئ دا ځای به تاسو کلیک کړئ ملګرو دلته تاسو یو سور ریډ مارک ولګي سور لاین دا ځکه کوم تاسو ګورئ ملګرو موږ سره چې کوم دی یو ریډ مارک ولګي ټیک شو بیا پلی کړئ چاته انتظار نه کوم دې ځای پور سره بل لیریکس پوره شو دلته بیا ریډ مارک ولګي دا ځای به کلیک کړئ دا رنګ بیا پلی کړئ دا خلک ما تللي دي دې ځای پور زنګ بل برابر شو دا ځای به کلیک کړئ بل ریډ مارک ولګوئ بیا پلی کړئ په چا اعتبار نه کوم دې ځای پورې زنګ بل برابر شو بل ریډ مارک ولګو دا تاسو ګورئ ملګرو په ټوټل میوزیک سره چې کوم دی موږ ریډ مارک ولګو تاسو خپل میوزیک کې دارنګ ریډ مارک ولګوئ بیا به ذکر وکړئ یو ریډ مارک ته دارنګ راځي ملګرو تاسو خپل میوزیک دلته کې کټ کوئ په ریډ مارک باندې دارنګ یو ولني ریډ مارک تاسو دارنګ راشي دارنګ رال کې لیریکس په کلیک کړئ دلته به دا اپشن کلیک کړئ دا تاسو سره کټ شي ور ملګرو موږ سره کټ شوی بل ریډ مارک ته دارنګ راشي دارنګ به راشي دلته لیریکس په کلیک کړئ دا اپشن په کلیک کړئ دا تاسو سره کټ شي زه پټا پټ نور کټ کوم ملګرو ویډیو بیا زیاته وګدي دارنګ زرا اعظم دی بلتا ملګرو موږ چې کوم دی پر ریډ مارک باندې کوم زه په ځای باندې خپل لیریکس کټ کو ټیک شو اوس په دې اولنی لیریکس ته بیا راشي ملګرو تاسو په اولنی لیریکس باندې تاسو کلیک کوئ د چې کوم څنګه افیکټ اپلای کوئ اولنی لیریکس باندې تاسو کلیک کوئ بیا لاندې د اپشن د مو ان ترانسفارم په دې باندې کلیک کوئ تاسو ملګرو دارنګ اپشن نه وړي لکه دویم نمبر کوم اپشن چې روټیټ اپشن دی په دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو به کله کلیک واسو ملګرو تاسو دارنګ انټرفیس راوړي تاسو به په سپین پټه ملګرو بالکل د سنټر ته راولي د منستا اولنی لیریکس ته منستا دلته بر پلس آیکن کلیک کړئ د تاسو یو کی ولګي وګورئ ملګرو سره چې کوم دی کی ولګي دا بیا ذکر کوي لیریکس ته اول سره ته دارنګ راشي او دا چې کوم دی
دا پټه چې کوم مان لګ ورانه شو دا به تاسو دلته ملګرو -10% کوي دا پټه ټیک شو دا رنګي اولنی دلته به اولنی کې به تاسو -10% کوي بیا د لیریکس د اخر سره ته دا رنګ راشي اخر ته بالکل اند ته بالکل راشي اخر سره ته بیا کی تاسو بل ولګي پلس په کی به تاسو سره بلوږي دا بیا تاسو +10% کوي مخکې ماینس اوس په +10% کو دا رنګ ټیک شو 10 شو هغه نه پس په کوم د ملګرو بیک راشي بیک را لګورې ملګرو زنګ د لیریکس چې کوم دی روټیټ ول کوم افیکټ یو غته پیل هله اپلای شو ټیک شو بیا لاندې کې افیکټ اپشن دی بدین په کلیک والي دلته پر اډ افیکټ باندې کلیک والي اوس دلته کې ملګرو یو افیکټ دی ټیکس ټرانسفارم په نوم باندې تاسو بر په سرچ باندې کلیک والي او دلته تاسو ولیکئ TEXT تاسو ولیکئ TEXT تاسو ملګرو ټیکس ټول کوي تاسو سره به د افیکټ ټول په اول نمبر نه په دویم نمبر باندې ملګرو تاسو سره راوړي د ټیکس ټرانسفارم تاسو په دې باندې کلیک والي ټیک شو تاسو سره په دویم نمبر باندې اول ټیکس ټرانسفارم به وتلی کړئ تاسو په کلیک والي کلیک هم په واغستو ملګرو دلته تاسو سټانډرډ سیټینګ نه کلیک کوئ بلکې تاسو داسې لاندې راشئ دلته تاسو په اخر کې اپشن میلاو شي لیټر سکیل اوټ ټول اخرنی اپشن دی لیټر سکیل اوټ په تاسو کلیک کړئ تاسو د لیریکس ته ملګرو اتوماتیکلی دویم افیکټ هم اپلای شي بیا بیک راشئ تاسو ګورئ ملګرو زنګ د لیریکس ته کوم دویم افیکټ هم اپلای شو صحیح به طریقه باندې اوس ملګرو یو اخرنی یو بل افیکټ پاتې تاسو بیا پر افیکټ باندې کلیک والي دلته په اډ افیکټ باندې کلیک والي تاسو چې ملګرو کله په اډ افیکټ باندې کلیک واسو د ملګرو یو اخرنی افیکټ دی پریکټل وار په نوم باندې تاسو بر په سرچ باندې کلیک والي دلته تاسو ولیکئ تاسو ملګرو پریکټل ولیکئ تاسو ولیکئ FRAC تاسو FRAC ولیکئ ملګرو د افیکټ تاسو ټول په اول نمبر باندې نوړی تاسو په کلیک والي کلیک په واغستو ملګرو بیا په لاندې سټانډرډ سیټینګ کلیک کړئ ټیک شو سټانډرډ سیټینګ تاسو کله کلیک کو د افیکټ ملګرو تاسو سره دلته کې لاندې اډ شي په دویم نمبر باندې کلیک په والی بیا ملګرو تاسو سره دا رنګ انټرفیس راوړي ټیک شو دلته تاسو په میګنیچیوډ باندې کلیک والي لکه لاندې بارا شي لکه دا میګنیچیوډ لیکلې تاسو دلته په میګنیچیوډ باندې کلیک والي تاسو به کله کلیک واغستو ملګرو دلته میګنیچیوډ ته مخامخ لیکل شوی 0.200 ټیک شو دا 200 ملګرو تاسو مکمل 0 کوي دا رنګ به کش کوي مکمل 0 به کوي چې څنګه کوم ملګرو تاسو هم هغه رنګي د مکمل 000 به کوي ټیک شو 0 کو بیا به سکارو کوي ملګرو دلته بیا به سکارو کوي د لیریکس دی پوزیشن ته براشه دیږي کې ټیک شو تاسو ور دیږي ته لاین نه ولي دلته تاسو یو کی ولګوي پلس په کلیک کې تاسو یو کی ولګي چې کی ولګي بیا د لیریکس د اخر سره ترشه دا کی به تاسو بالکل نه چړي اخر سره ته براشه یو پلس په تاسو بل یو کی بل ولګي چې بل کی ولګي د ملګرو د میګنیچیوډ بیا تاسو ورسوي 1000 ته دا رنګي تاسو به ورسوي 1000 ته 1000 ته تقریبا 700 750 دا رنګ به تاسو ورسوي مګر تاسو خپل د لیریکس ته بره ګورئ چې دا کله مکمل چې کوم دین ختم شو هغه رنګ به تاسو ورسوي ما چې کوم دین تقریبا ورسو 750 ته ملګرو ما تقریبا ورسو ټیک شو 750 ته هغه نه پس چې کوم دین ملګرو بیا بیک راشي بیک را لوس ګورئ ملګرو زنګ دی اولنی لیریکس چې کوم دی دا افیکټ اپلای شو ګورئ وته اخر کې چې کوم دین بیا دا ولي کیږي دا رنګ ټیک شو اپلای شو تا وس دا بل لیریکس چې کوم دی ملګرو په دې کې بیا تاسو اډیټینګ وکړئ ول ټولر به تاسو اډیټینګ وکړئ ول ز افیکټ ټول دا ول اپلای کوم زر دی اولنی لیریکس ته تاسو راشي د تاسو کلیک والی کلیک په واسه لاندې به افیکټ کلیک کړئ دلته به 3 ډاټ کلیک کړئ 3 ډاټ چې کله کلیک کو دا افیکټ به تاسو کاپی کړئ کاپی افیکټ په کلیک کړئ کاپی افیکټ هم کلیک کو ملګرو بیا بیک راشي چې بیک را دویم لیریکس ته تاسو راشي کلیک په والی دلته به تاسو افیکټ کلیک کړئ افیکټ هم کلیک کو دلته تاسو افیکټ کلیک کړئ افیکټ هم کلیک کو لاندې به 3 ډاټ کلیک کړئ دلته پیسټ افیکټ کلیک کړئ دا کم افیکټ چې ملګرو مونږ دلته کې راغستي صحیح دا غم دی دویم لیریکس ته اپلای شو دا سو ګورئ صحیح دا غول نه ګورئ وته دا چې کوم دی اول نه صحیح دا چې کوم دا دویم شو صحیح دا د دریم ته ودارنګ راشي لیریکس په کلیک کړئ افیکټ په کلیک کړئ دلته کې 3 ډاټ په لاندې کلیک کړئ پیسټ افیکټ په کلیک کړئ تاسو خپل ټوټل لیریکس کم چې تاسو کټ کړئ مګر یو ته بدارنګ راځي افیکټ په کلیک کوئ 3 ډاټ په کلیک کوئ پیسټ افیکټ په کلیک کوئ ټوټل ته تاسو اپلای کړئ دارنګي اپلای کو مګر باقي کار چې کوم د زنګ سره د اډیټینګ پاتې شو لیریکس به تاسو چینج کوو تاسو په دویم لیریکس ته راشه تاسو خپل لیریکس واره به تاسو کوم دویم لیریکس ته هغه به تاسو اډیټ کړئ پلی به تاسو کلیک کړئ شاته انتظار نه خمرګه زنګ چې کوم دویم لیریکس ته غدي کو څنګه چینج کوو په دویم کې افیکټ کوته الریډي اپلای شوی دی کلیک په واله لاندې به اډیټ ټیکس کلیک کړئ تاسو چې کله اډیټ ټیکس کلیک کو دا لیکل ملګرو تاسو ریموو کوي مکمل د تاسو کلیک والی د تاسو کټ کوي دا لیکل او تاسو چې دویم کوم لیریکس ته ملګرو تاسو به غوړي کې زره خپل لیریکس لیکم تاسو به خپل لیکي خملګر مونږ چې کوم د خپل دویم لیریکس مونږ ولیکو برابر ټیک نشان کلیک کړئ ټیک شو نو ما ولیکو
دا تاسو ګورئ ملګرو په دې طریقه تاسو یې دریم ته به دا رنګ راشئ دلته به چې کوم دی لیریکس په کلیک کوئ دلته کې صحیح شو لاندې به لیریکس کلیک کوئ ایډیټ ټیکسټ په کلیک کوئ تاسو خپل لیریکس چینج کوئ په دې طریقه تاسو خپل ټوټل میوزیک سره تاسو خپل لیریکس چینج کوئ صحیح ده ښه ملګرو دې دوه ته چې کوم دی ما اپلای کړو تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ زم دا ویډیو فلحال دا رنګ را ګورئ ها زه به تر منزله ځم شاته انتظار نه کوم دا خلک دا تاسو کته کوم ملګرو زم دا لیریکس چې کوم دی دا رنګ راځي صحیح ده اوس سره ملګرو مونږ ایموجی لګول غواړو وایي زم د لیریکس سره ایموجی راځي صحیح ده هغه لپاره ملګرو تاسو چې کار وکړئ دلته په اولنی لیریکس باندې تاسو کلیک والئ بره بل کې پلس آیکن کلیک کوئ تاسو کله پلس آیکن کلیک کو دلته بیا ډوپلیکیټ لیر به کلیک کوئ د دې لیریکس په تاسو یو ډوپلیکیټ راشي ټیک شو ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک والئ دلته به ایډیټ ټیکسټ کلیک کوئ تاسو کله ایډیټ ټیکسټ کلیک کو دا لیکل ملګرو تاسو ریموو کوئ مکمل دلته کې کټ پې کوئ لیکل مکمل ختم کوئ صحیح ده دا رنګ لیکل به دا رنګ مکمل تاسو کټ کوئ کټ هم کړه لاندې به د ایموجي دا اپشن کلیک کوئ دا د ایموجي اپشن دا به کلیک کوئ تاسو کله ایموجي اپشن کلیک کو تاسو به ایموجي راوړي ملګرو دې څنګه تاسو ځان له مزدار غونډه کې یو دوه ایموجي به تاسو راوړئ که دوه رالی که درې رالی زه ملګرو دلته کې راوالم پرس که زه به یو دا ایموجي راوالم یو به دا راوالم ټیک شو دوه ایموجي ما راواغسته ملګرو بره د خبره بیا ټیک نشان نه کلیک کوئ دلته تاسو د کلر د اپشن بیا کلیک کوئ ایموجي تاسو کله واغسته بیا دلته کې دا اپشن کلیک کوئ دا تاسو کله کلیک کو ملګرو سره دا پټ راوړئ پټ تاسو مکمل لاندې داسې راولئ داسې مکمل لاندې به راولئ چې لاندې کله راوسته ملګرو بیا بره دلته ټیک نشان کلیک کوئ ټیک شو ټیک نشان هم کله کلیک کو خو بیا به چې کار وکړئ لاندې کې د افیکټ اپشن دی دا به کلیک کوئ افیکټ هم کلیک کوم ملګرو دا یو افیکټ چې کوم دی دا تاسو آپ کوئ دا سترګه غونډه تاسو ته کوي تاسو به دې باندې یو پرې کلیک والئ چې تاسو د ایموجي ملګرو تاسو سره ښکاره شي تاسو ګورئ موږ سره چې کوم دی کلر موږ سره ښکاره شي دا رنګ بره چې کوم دی دا رنګ پټ کوئ داسې بره به لږ ویسئ کوم ځای کې پټ کول غواړئ دلته تاسو پټ کوئ ما پرس کړه دلته کې پټ کو صحیح ده په دې طریقه سره تاسو خپل ایموجي اډ کولی شئ هغې نه پس به چې کوم دی بیا بیک راشئ دا وګورئ ملګرو زموږ د لیریکس سره چې کوم دی ګورئ خله ایموجي چې کوم دی اډ شو تاسو وکړه ټیک شو سره اډ شو صحیح ده خو بیا به دې بل ته دا رنګ راشئ دې هم تاسو ډوپلیکیټ والئ پلس آیکن بل ته کلیک کوئ ډوپلیکیټ لیر به کلیک کوئ دلته ډوپلیکیټ او ډوپلیکیټ لیر به کلیک والئ ایډیټ ټیکسټ په کلیک کوئ دا لیکل به تاسو بالکل ریموو کوئ دا لیکل به تاسو بالکل ریموو کوئ تاسو چې بیا خپل کم ایموجي راغسته غواړئ به تاسو راوالئ لاندې دلته په ایموجي باندې کلیک والئ دلته به چې کوم دی زه ایموجي راوالم دلته به زه یو دا راوالم او بل به دا راوالم ټیک شو دلته مدد دوه ما راواغسته بره به چې کوم دی دا کلر اپشن به کلیک کوئ کلر هم کلیک کو دلته دا یو اپشن کلیک کوئ دا چې کله کلیک کو دا پټ داسې لاندې مکمل راولئ چې پټ هم لاندې راویسته بیا به یو پیر بیک راشئ بره به اشاره ټیک نشان کلیک کوئ بیک په نه راځئ بره هم ټیک نشان کله کلیک کو لاندې به افیکټ لیکئ افیکټ هم کلیک کو دا ټیکسټ ټرانسفر هم دغه چې کوم دی لکه سترګه غوندې تاسو رایټ سایډ ته خلي تاسو کلیک کوئ تاسو بالکل آپ کوئ یو پیر صحیح ده کله ستاسو د ایموجي د کلر بیا تاسو سره نه ښکاره کړي ایموجي تاسو ته بیا په نظر نه راځي داسې بیا لاندې پټ کوئ دا رنګ ټیک شو ما پټ کو هغې نه پس چې کوم دی بیک راشئ دا رنګ تاسو ملګرو یو ته دا رنګ راځي ویډیو بیا زیاته اوږدېږي تاسو ډوپلیکیټ اخلئ او دا رنګ چې کوم دی خپل ایموجي پکې لګوئ په دغه طریقه باندې صحیح ده تاسو اوس دا ویډیو پلی کوم ګورئ ته زموږ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی دا رنګ راله ګورئ ها زه به تر منزله ځم شاته انتظار نه کوم دا خلک ما تللي دي تاسو وګورئ کنه ملګرو زموږ د ایموجي سره چې کوم دی نو اډ شو دی سره صحیح ده په دې طریقه باندې تاسو وګورئ صحیح ده دې طریقه زموږ د ایموجي پکې میټ شو ټیک شو په دې طریقه ملګرو دا ویډیو جوړیږي ملګرو دغه طریقه که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ را روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در ورسي